د خپرونې دوهمې برخې ته بیا هم راورسېدو. د خپرونې پیل کې تاسو ولیدل چې شفیع الله بابرزي د رحمت شاه سایل په شعرونو او د هغه پر شخصي ژوند باندې ډېرې خبرې درلودې. معلومات موږ تاسو سره شریک کړو. د خپرونې دوهمې برخې کې بیا هم په دې باندې خبرې کوو چې رحمت شاه سایل حماسي شعرونه لیکي، ترڅنګ نور شعرونه هم لیکي. زموږ میلمه پرې نظر لري. د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او ژورنالیست جمال ناصر اصولي پرې خبرې کړي. ګورئ. ښاغلی ساحل د خپل د طبیعت خیال په شعري ژبه په ښه هنري انداز سره انځور کړی او د ولسونو زړونو ته لاره پیدا کړې، ځکه چې ساحل پر کلي، غره، منګي، ونې، بنګړي، دیروبا، پرغک، مین، انځورګر، شاعر دی. رحمت شاه سایل د پښتني ټولنې زیږنده دی. دی په پښتني ټولنه کې زیږېدلی دی. د پښتنو ناخوالې لیدلي دي. هغه څه چې د ده په ماحول کې تیریږي هغه یې لیدلي دي، او هماغه انځورونه یې چې په ټولنه کې لیدلي دي هغه یې راخیستي دي، شعر کړي دي، غزل کړي دي، ټولنې ته یې وړاندې کړي دي، منظوم کړي دي. ده تل هڅه کړې ده چې د خپلې ټولنې هغه ناخوالې راواخلي چې دی یا د ده قوم ورسره لاس او ګریوان دی. تل یې هڅه کړې ده چې د ورځنیو ستونزو انځور ټولنې ته وړاندې کړي. ده د خپلې ژبې سره هغه چا چې ورسره بې وفایي کړې ده هغه یې راخیستي دی، انځور کړي دي. تل یې هڅه کړې ده چې هغه څه راواخلي چې د ژبې او د قوم په ضد په هغه حالاتو کې دي چې دی پکې اوسیږي. اگر چې دی په ډېرو کوچنیوالي کې شعر شروع کړی دی، 14 کلن و چې د لومړی شعر لیکلی دی. بیا هم د ډېر صبر کړی تر هغې چې دی ټولګه چاپوي. 20 کاله وروسته یوه ټولګه چاپه کړې. دا هم د دې ضمانت کوي د ده دپاره چې ډېر فکر یې پرې کړی په خپلو شعرونو باندې، وروسته یې ټولنې ته وړاندې کړي. دی وایي په یو ځای کې زما په دواړو ګناستو پرښتو یې ولیکئ، زما په سر چې څه لیکئ نو په پښتو یې ولیکئ. دا هغه څه دي چې هلته د حالاتو څخه یې راخیستي دي. چیرې چې دی اوسیږي کوزه پښتونخوا کې، کوزه پښتونخوا کې د ده د ژبې سره، د پښتو ژبې سره هغه ناخوالې چې کیږي او روانې دي ورسره هغه یې راخیستي دي، او ټولو ته دا پیغام ورکوي چې پښتو ژبه یوه پاتې ژبه ده، پاتې شوې د چا لخوا ده؟ د دې خلکو لخوا چې اوس په قدرت کې دي او په دوی یو نه یو ډول حکومت کوي. اگر چې په سیمه کې لرغونې ژبه پښتو ده، بیا هم لار ورته هواره شوې نه ده. پښتو یې دفتر ژبه کړې نه ده، د ښوونځي ژبه کړې نه ده. پښتو یوازې کور ته پاتې شوې ده چې هغه ناخوالې ده راخیستي. د رحمت شاه سایل د ګرانښت لامل هم دا دی چې په خپلو شعرونو کې حقیقتونه بیان کوي او د ټولنې او نړۍ انسانان یې مینې او ورورګلۍ ته رابللي. د پاکو مینې ګناهکارو چې منکر پرې نه شئ، د رقیبانو الزامونه په تندو ولیکئ. دا هم یو ډول خلکو ته پیغام دی چې تاسو راجیګ شئ، دا الزامونه په تندو ولیکئ، مبارزه ورسره وکئ او راویښ شئ، هغه څه وکړئ چې د یوې ژبې د ویونکو دپاره پکار دي. په ښایستونو پسې ورکو لیونو ملګرو، زما په زړه کې د ګلمینه په اغزو ولیکئ. ګورئ هغه څه چې دی د خپل د زړه د تله خلکو ته یو پیغام ورکوي. ای شاعرانو د قلم په ازادۍ مینو، حال د بلوڅو ماشومانو د سلګو ولیکئ. دی نه یوازې دلته د پښتنو غم خوري، دلته هغه بلوڅان چې د دوی سره په څنګ کې اوسي د هغو غم یې خوړلی، د هغو د ماشومانو سلګۍ انځور کړي، د بلوڅو د ژبې د قومونو د خلکو ستونزې انځور کړي، او تل یې غوښتي دي چې هغې ته هم توجه وشي، او د هغه خلکو څخه چې تل یې د پښتنو او بلوڅو حق خوړلی، هغه حق ترې وغواړي.
د انځورګر شاعر احمد شاه سایل شعرونه تر ننه د پلې دواړو لورو ته ښو او نامتو سندرغاړو لکه نغمې، استاد ناشناز او داسې نورو سندرغاړو هم کمپوز کړي. نه یوازې دا چې دی په کوزه پښتونخوا کې پښتنو ژړیږي، د ده حماسي شعرونه یوازې هلته منحصر نه دي پاتې شوي، د افغانستان خواته یې هم رادنګلي دي او خپل غټ کور یې ستایلی دی. لا په کابل کې پابندي ده د نارنج په ګلو، لا په کابل کې پابندي ده د نارنج په ګلو، ګنې هغه خوشبو خو زړه د پېښور ته رسي. اوس دا هغه خبرې دي چې ډېر یې هلته نشي کولی. په کوزه پښتونخوا کې ډېر هغه څه ویني اما انځوروي نه، ده راخیستي دي او په کابل هم ژړلي دي، ده په پېښور هم ژړلي دي، ده په پښتو هم ژړلي دي، ده په لره او بره پښتو ژړلي دي. ده ته دواړه قومونه چې اوس د ډیورنډ کرښه په منځ تېره شوې او د ملا په تیرې تېره شوې ده چې اوس یې دوه کړي دي، هغه یو ورته معلومیږي او تل یې هغه څه ویلي دي چې د ټولنې څخه د ماحول څخه یې اخیستي دي. بل ځای دی وایي ما ته دا نصیحت کړی پاچا خان دی، ما ته دا نصیحت کړی پاچا خان دی، څوک چې خپله ژبه سپکه کړي ګڼي سپک شي. ښاغلی سایل د نړۍ له طبیعت سره مینه لري او تل یې د دې طبیعت ښکلا د قلم پر ژبه په ښکلي انداز بیان کړې چې د شعر مینوالو یې هر شعر په خاصه علاقه لوستی او لولي. دغه گفت د داسې پاک ملنګ د خولې دی، څوک چې خپله ژبه ورکه کړي نو ورک شي. ګورئ دلته دغه څو پیغامونه چې ده د ژبې په مورد ورکړي، اگر چې د پښتو په اړه باندې دغه ډېر څه لیکلي دي، خلکو ته پیغام ورکړی تر څو چې خپله ژبه راجیګه کړي، د ټولو څخه لرغونې ژبه چې په سیمه کې ده هغه راجیګه کړي او د سیال سره یې سیاله کړي. موږ اوس هم په انګریزي او په اردو او په نورو ژبو درسونه وایو، په مکتب ته ځو او هغه ژبې هلته را تدریسیږي، راباندې تحمیل شوي. نو ده هیله کړې د پښتنو څخه تر څو راجیګ شي او خپله ژبه سپکه نه کړي، هغې ته خدمت وکړي. د ده حماسي شعرونه د عشقي شعرونو څخه ډېر ماته لوړ معلومیږي، ځکه چې هغه څه چې د زړه د تله ویل کېږي هغه ټولو ته مهم، خواږه او د ټولو لوړ وي. سایل صاحب هم هغه څه راخیستي دي چې د ده د زړه څخه دي. ښاغلی سایل د خپلو حماسي شعرونو په لیکلو سره نه یوازې په پښتونخوا کې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی، بلکې د نړۍ هر هغه هیواد کې چې څوک له شعر سره مینه لري خاص ځای لري او شعرونه یې په خورا مینه لولي. د احمدشاه سایل ژبه روانه ده، عشقي شعرونه یې خواږه دي، لکه څومره چې حماسي شعرونه تر ټولو خواږه دي، همداسې عشقي شعرونه یې هغه شعرونه هغه څه چې ده شعر کړی دی، هغه څه چې ده منظوم کړي دي او د نظم خاصه یې ور اغوستې ده، هغه یې ډېر خواږه ویلي دي. ده سوچه پښتو لغات راخیستي دي، ده د اردو او د انګلیسي لغتونو څخه شعر ساتلی، ده په هغه شرایطو کې چې په کوزه پښتونخوا کې نیمه ژبه اردو او انګلیسي شوې، د پښتو ګرامر پکې نه مراتیږي، بیا هم د پښتو ګرامر مرات کړي دي. د پښتو سوچه لغتونه راخیستي دي، لهجوي لغتونه یې راخیستي دي، ځای په ځای کړي دي، پښتنو ته یې ورپېژندلي دي، ولس ته یې ورپېژندلي دي او دا یې ویلي دي چې په پښتو ژبه کې که موږ خوشحال لرو، که موږ رحمان بابا لرو، که موږ حمزه لرو، نو دلته نور هم پیدا کیږي تر څو چې د دوی پورې رسېدلي هم نه وي، نو تر یو حده یې هغه دوی ته پوړی ورنږدې کړی وي. شعر یې ډېر روان دی، پښتني دی او د پښتنو جذبه پکې پرته ده او هغه جذبه چې پښتانه یې خوښوي هغه احساساتي جذبې دي چې ده هم یو څه د احساساتي جذبو څخه په شعر کې کار اخیستی و، ولس ته یې وړاندې کړی او د پښتنو خو احساساتي جذبې ډېرې خوښېږي. فکر کوم همدا لاملونه دي چې د ده شعر د ټولو خوښېږي او ډېر سندرغاړو سندرې کړی هم دي د ده شعرونه.
زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکئ. زما په دواړو اوږو ناستو پرښتو ولیکئ. زما په سر که څه لیکئ نو په پښتو ولیکئ. د پاکې مینې ګناهکارو چې منکر پرې نشئ. د پاکې مینې ګناهکارو چې منکر پرې نشئ. د رقیبانو الزامونه په تندو ولیکئ. په ښایستونو پسې ورکو لیونو ملګرو. په ښایستونو پسې ورکو لیونو ملګرو. زما په زړه کې د ګل مینه په اغزو ولیکئ. زما په لاسو کې په پښو کې دیوتاګانو د وخت. زما په لاسو کې په پښو کې دیوتاګانو د وخت. د زندګۍ نوم د اجل په زولنو ولیکئ. د زنځیرونو خالقانو د وحشت زامنو. د زنځیرونو خالقانو د وحشت زامنو. ما په کتار کې د ژوندون د لیونو ولیکئ. ای شاعرانو د قلم په آزادۍ مینو. ای شاعرانو د قلم په آزادۍ مینو. حال د بلوچو ماشومانو د سلګو ولیکئ. د آزادۍ عالم بردارو د نړۍ قامونو. د آزادۍ عالم بردارو د نړۍ قامونو. اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو ولیکئ. اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو ولیکئ.